د پاک الله په سپېڅلې نامه په پیل کې د خبرونو سرټکي. د ایراني پلاوي سره د هیواد د کرنې او اوبو لګولو وزیر لیدنه. په ازبکستان کې د اسلامي امارت له سفیر سره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر لیدنه. او د روسیې راخوا پر اسرائیل باندې په سیمه کې د جګړې د پراخولو تور. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلې نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د تلیا میزان 19مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې یو شمېر ایراني سوداګرو او پانګوالو او د افغانستان او ایران د ګډې خونې د رهبري پلاوي غړو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې له کرنې وزیر عطاالله عمري سره په کتنې کې ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د بلې خوا مولوي عطاالله عمري په هیواد کې د پانګونې په برخه کې د ایراني سوداګرو د لیوالتیا هرکلی وکړ او وویل چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره هیڅ محدودیت نشته او له دوی سره هر ډول همکاري ته چمتو دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمي وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم غور ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه ولایت د لوړو زده کړو په مؤسسه کې د 22 میلیونه افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې پرانیستي. د ښاغلي هاشمي په وینا په دغه پروژو کې د 1000 کیلوواټه لمریزې برېښنا برابرول، د کیمیا، فزیک، بیولوژي او ریاضي پوهنځیو لپاره د لابراتوار جوړول، کمپیوټر لب، تفریحي پارک او د موټرو پارکینګ شامل دي. په یو بل خبر کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په تاشکند کې د افغانستان د اسلامي امارت له سفیر شیخ عبدالغفار باهر سره وکتل. دغه لوړپوړي ازبک ډیپلومات وویل چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ تاریخ او ګټې د دواړو هیوادونو د اړیکو همکاریو د پراختیا لپاره هڅونه ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په تاشکند کې د افغانستان له سفیر سره په لیدنه کې پر مهمو دوه اړخیزو، سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې کړې دي. او په پای کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان په صهیونیست رژیم په سختو نیوکو وویل چې بنیامین نتانیاهو کابینه په سیمه کې د جنگ جغرافیه پراخول غواړي. ماریا زاخاروا په سیمه کې د صهیونیست رژیم د پرله پسې بمباریو یادونه وکړه. ویل چې اسرائیل یو ځل بیا د دمشق په ګڼ مشته سیمه کې په څو منزله استوګنځي باندې په توغندیو حملې سره د سوریې له ځمکني بشپړتیا څخه سخته سرغړونه وکړه. هغه دا وویل چې حزب الله خپل قومانده له لاسه نه ده ورکړې. قدرمنو لیدونکو مننه کوم چې تر پایه زموږ سره مل واست. تر بیا ښه وخت او ښې